د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د کډوالو او پولنډي پولیسو ترمنځ د اخوډب له امله وضعیت نور هم کړکېچن شوی دی. په دې اړه نور معلومات د پناه غوښتونکو د حقونو له فعال او د پناه غوښتونکو د یو بنسټ له مشر ګلولي پسرلي نه اخلم چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل دی. پسرلي صاحب سلامونه او خبرونه ته ښه راغلاست. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د پولند او بلاروس ترمنځ سرحد کې زیات کډوال له کومو هیوادونو دي او دغه لارې ته د کوم ځای نه را رسېدلي دي؟ جان سلامونه احترامات. د پولند او د بلاروس په سرحد کې زیاتره خلک چې د عراق د کردستان نه راغلي او نور هم پکې څه افغانان هم شته او د نورو هیوادو د منځني ختیځ نه راغلي چې هغه خلک بلاروس یا د بغیر د ویزې په اسانۍ سره ویزه لاسته راوړې ده او د استانبول لارې همدغسې دوبۍ نه او روسیا نه مینځ ته راغلي او مینځ نه بیا دلته سرحد ته رارسېدلي. تقریبا 4000 نه تر 6000 پورې مهاجرین دلته دي او یو څو مخکې یو څو میاشتې مخکې دغه کوم حالات چې د پولند په سرحد کې دی دغه حالات د لیتوانیا په سرحد کې هم وو. پسرلي صاحب د دغو مهاجرو په اړه د اروپایي اتحادیې پالیسي څنګه ده؟ آیا یو ډول ده که دوی له پولند سره چې نه غواړي مهاجر دغه هیواد ته ننوځي یا ورپرېږدي بل نظر لري؟ پولند په اروپایي اتحادیه کې داسې یو هیواد دی چې مهاجر نه غواړي، خصوصا مسلمانانو سره خو بیخي جوړه نه ده او بدبختانه دوی دغه خبره سیاسي کړې ده ځکه چې د بیلاروس رئیس جمهور لوکاشینکو غواړي چې په اروپا باندې فشار راوړي ځکه اروپایي اتحادیه په هغه باندې بندیزونه لګولي، حکومت په رسمیت نه پیژني او د هغه غواړي چې دغه مهاجرین د یو سیاسي بحران نتیجه وګرځي او اروپا باندې فشار راوړي چې هغه د پولند او د اروپایي ترمنځ خپل ترمنځ هم جنجال جوړ شي او وښیي چې اروپایي اتحادیه چې څنګه وایي چې د بشري حقوقو چمپیون ده او مهاجرینو ته ځای ورکړي هغسې نه دی. نو دا یو کمپین روان کړی او بدبختانه په دې کې تقریبا 10 کسان اوس پورې وژل شوي دي. ډېره زیاته یخني ده. دغه سیاسي بحران د اروپایي اتحادیه او د بلاروس ترمنځ دغه مهاجرینو ته سردردی جوړ کړی. هغوی په یو امید راغلي چې تاسو به اروپایي اتحادیه ته ځئ او اوس په داسې یو ځای کې پاتې دي چې لکه نو من لاند دی، ځمکه کې پاتې دي چې نه بلاروس ته تللی سي او نه مخکې دېخوا پولند ته راتلی سي. په پولند د پناه غوښتونکو د مخنیوي دپاره په پوله د دیوال جوړولو خبره هم کړې وه. په دې خبره کې دوی څومره جدي دي؟ آیا شروع یې کړې ده او که نه؟ پولند اوسه پورې یو سیمه خاردار جوړ کړی د بورډر د بندولو لپاره، سرحد د بندولو لپاره تقریبا 12,000 اردوی هلته لېږلې ده. نو دا پولند دا کیسه ډېره جدي نیولې چې دا مهاجرین په هر قیمت چې باید ساري کړي او رانسي او اوس په اروپایي اتحادیه په هیوادو باندې فشار راوړی دی. کوم هیوادونه چې مهاجرین ونه راځي، مثلا اوس استانبول او ځینې تیاري چې دي دغه مهاجرین راوړل هغوی باندې بندیزونه لګېدلي دي چې د مهاجرین منځ ته رانسي او منځ نه بیا سرحد ته رانسي. او بلاروس هم اروپایي اتحادیه غواړي چې بلاروس سره کیسې وکړي، خبرې وکړي چې دغه یو کمپ یو څه ورته جوړ شي. نو پولند په هر قیمت کېږي نه غواړي چې دا مهاجرین ومني. په دې ډار کې دي که چیرې دغه مهاجرین ومني نور به هم خلک راسي. خو بدبختانه ژمی دی، ډېره یخني ده، خصوصا په دې ونو کې، په دې ځنګلو کې، دلته په دې سرحد کې. نو اروپایي اتحادیه ته پکار چې دغه خلک ومني او دې ته د یو انساني بحران نه یې وباسي او دوی ته پناه ورکړي ځکه دغه کوم هیوادونه چې راځي هلته جنګونه دي، هلته بدبختیانې دي. نو دا به د سیاسي جوړجاړي په حساب ونسي او دوی نه یو پولیټیکل ټول استفاده ونسي. پسرلي صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، د افغانان چې اکثره دلته راغلي دي په دغه سیمه کې چې موږ مخکې مې یو راپور پرې ولید، دوی کوم افغانان دي؟ څومره دلته معلومات ده چې دغه اوسني رژیم نه چې بدلونونه پکې راغلي دي اوس راتښتېدلي دي که دا پخواني مهاجر وو چې په سیمه کې وو؟ زما په نظر ډېر به مشکل وي چې افغانان بلاروس ته راسي. په دې اوس حالاتو کې هغه افغانان راځي کوم چې شاوخوا ځایو کې، مثلا دا دوه ورونه چې موږ واورېد دا روسیې نه راغلي وو، نور خلک کېدای سي یوکراین او دغه شاوخوا سیمونه چې پخوا راغلي یا محصلینو یا هلته اوسېده. اوس یو موقع ته مساعده شوې ده چې اروپایي اتحادیه ته چې افغانان راسي هغوی ته امکانات د اسنادو ورکولو یو څه زیات شوی، خو مشکل دا دی چې دلته د رسېدو موقع سخته ده. نو اوس خو په دې هیله چې پولند خو نه، خو اروپایي اتحادیه به پولند یو فشار راولي چې دغه مهاجرین چې په سرحد کې بند پاتې دي ته د یو حل لاره پیدا کړي، داسې یو حل لاره پیدا کړي چې هغوی انساني او کوم چې حق او حقوق دي د ملل متحد او کوم چې مهاجرینو حقوق دي هغه زیان ونه رسېږي او نور خلک دلته په یخنۍ نه ونه وژل چې ماشومان دي، ښځې دي، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري. په داسې حالاتو کې دي، په داسې شرایطو کې دي چې هغه ډېر سخت شرایط دي. ګلولي پسرلي، ستاسو د معلوماتو او ارزونې نه ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. مننه.